په غزنی ولایت کې د یو ملي سوداګر له لوري معیاري سړکونه جوړه شوي. دغه سړکونه چې تازه میوې به پکې ساتل کیږي د حاجي نثار فاروقي په نوم ملي تجار پرې د $1 ملیون په ارزښت پانګونه کړې چې د یاد ولایت لپاره په اقتصادي برخه کې مهمه لاسته راوړنه ده. په خبره یې دغه خونه د 3000 ټنه تازه میوو د ساتلو ظرفیت لري چې 300 کسانو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې ده. سردخانه ما حدود 3 جریب زمین است که گنجایش حدوداً 3000 تن مواد چیز داره، میوه تازه. در سردخانه خیلی ما دو بخش داریم، یکی بخش سردخانه است، یکی هم بخش کارخانه سبد سیب است، سبد میوه تازه. در هر دو تایش حدود $1 میلیون. خب اگر ما شما فقط همین داخل کارخانه را حساب کنیم حدود 20 نفر کارمند ما داریم. اگر در کلی حساب کنیم که اینجا کار میکنه و مرتبط بخش ترانسپورت ما رو کار میکنه و در باغا کار میکنه، سیب جمع میکنه و حدود 200 نفر 300 نفر. ښاغلی فاروقي زیاتوي یادخونه یې په 15 جریبه ځمکه جوړه کړې چې د اسیا په کچه یوه معیاري سړکونه ده. نوموړی وایي موخه یې په اقتصادي برخه کې د بزګرانو ملاتړ او ځوانانو ته د کار کولو زمینې برابرول دي. اینجا میوه را که هم خود ما خریداری میکنیم، هم دهقان عزیز ما میاره، هم تجارای عزیز ما میاره. پروسس از این است که داخل سردخانه هر رقم میوه نگهداری نمیشه که مثلا من بگم سیبی مشکل داشته باشه، کرمو باشه، داغی باشه، سیبی که زخمی شده باشه، اون داخل سردخانه نگهداری نمیشه. نگهداری میشه و حتما کیفیت خود از دست میده. ما شما نمیتونیم در آینده او رو صادر کنیم به کشور دیگه. ما خودمون که پروسس نیم داخل باغ از دهقان عزیز ما همونطور سرانه میخریم، قدش قرارداد نیم که ما سیب سم کار داریم، سیب سردخانه کار داریم دیگه. کارمندای و کارگرای خود میبریم اونجا، خودشان دانه دانه اون سیبای ما که قابل نگهداری سردخانه است پروسس نیم، بسته بندی نیم، د غزنی ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي غزنی یو کرنیز ولایت دی او سړکونه د دې ولایت د تازه میوو د ساتنې لپاره اشد ضرورت وو چې دا ستونزه هم حل شوه. پر وینا یې په غزنی ولایت کې د خصوصي سکتور په مرسته د سړو خونو جوړولو ته وده ورکړې ترڅو بزګران وکولی شي د خپلو حاصلاتو ښه ثمره ترلاسه کړي. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده غزنی ولایت یو له هغه زراعتي ولایتو له جملې څخه دی چې متاسفانه مخکې کلونه دلته سردخانې موجودې نه وي او زموږ بزګران او دهقان د مشکلاتو سره وو. خوشبختانه په دغه نږدې کالو کې په غزنی ولایت کې یو تعداد سردخانې په معیاري او عصري ډول جوړې شوي دي چې له هغې جملې څخه یوه سردخانه د علي لالا صاحب په ساحې کې په ظرفیت د 3000 متریک ټنو چې د خصوصي سکتور لخوا جوړه شوې ده او همدارنګه د کرنې ریاست په پام کې لري چې د خصوصي سکتور سره او د ملي تجارانو سره په همکاري همداسې یو تعداد نورې سردخانې هم ساحې مشخصې شوي دي چې امیدوار یې په نږدې راتلونکي کې کارونه شروع شي. همدارنګه یو بله سردخانه چې د صنعت او تجارت وزارت لخوا په غزنی ولایت کې په نظر کې نیول شوې ده. کرنې ریاست کوشش کوي چې هغې ته ساحه مشخصه کړي او د هغې کارونه هم شروع شي ترڅو د دې سردخانو په جوړېدو سره زموږ د بزګرانو او دهقانو مشکلات تر یو اندازې حل شي. بل لوري ته په یاده سړکونه کې پر کار بوخت کسان وایي خوښ دي چې پر کور دننه ورته د کار کولو زمینه برابره شوي او د هیواد د اقتصادی پیاوړتیا په یو مهمه برخه کې پر کار بوخت دي. کار هم راضی هستم، در این شرکت کار میکنم، کاروبار خوب است، هرچی زیادترش کار بهتر است، مردم کاروبار صراف کار مردم زیادتر راضی هستم از شرکتی هرچی زیاد باشد زیادتر خوبتر است. احساس من است که راحتی است، در سر وطن خود هستیم، مهاجر نیستیم، کاروبار خوب است، هرچی که زیادتر کار بر مردم زیافتر شود خوبتر است. از ساعت 6 تا 6 شب همین کار است، کار ما خوب است. بعد مسئول سردخانه بار که بیای همین لفترک مربوط ما میشه کلا، بار جابجا کنیم، بار انتقال بدیم کلا تا بالا سید مربوط ما میشه. خیلی عالی، از این کار رضایت داریم ما. تقریبا 6 نفر کار میکنیم اینجا، دیگه هم کارگرها هست کلا، از این کار ما رضایت داریم. خیلی خوب به کشور هستیم.
از این احساس بیشتر به هرات کلا کارمو کلا به هرات بود. بعد اومدیم غزنی، اومدیم دقیقاً یک و نیم سال میشه که به غزنی کار اجرا میکنیم. بزی هست سردخانه به هرات هم هست سردخانه، ولی بزی امکانات نیه کلا. یعنی از این پایین‌تر کلا به غزنی تا حالا همچین سردخانه نیه کلا. اولین سردخانه‌ای که به غزنی بنا شده اولین سردخانه نثار فاروقیه. مسئولین وایي د یادې سړې خونې جوړول یو مهم ګام دی چې له دې وړاندې به بزګرانو تازه میوې او نور حاصلات په ناڅیزه بیه پلورل چې تر ډیره به یې ګڼ ملا ماتونکي مالي تاوانونه ګالل. په خبره یې د دغه سړې خونې په جوړولو سره به د تازه میوې او نورو سبزیجاتو ساتلو ترڅنګ کورنی اقتصاد خورا پیاوړی شي.